هغه دا چې موږ د الله رب العزت د دین نه لرې شوي یو. د دین نه لرې کېده دا یو بیماري ده. ګوره کله چې سړی ډاکټر خواله ورشي که نه، نو ډاکټر ته چې بیماري بیانوي نو ډاکټر دا بیماري په نښو سره معلوموي. وایي تا له څه چل دی؟ هغه یاره زما په سر دړي، معده باندې مې درد راشي، الټۍ راځي. دا نښې دي د یوې بیماري، دې ته اعراض وایي په عربۍ کې. د دې د لاسه بیا دی هغه بیماري معلوموي. د الله د دین نه د لرې کېدو هم اعراض دي، نښې دي. هغه دومره ډېرې دي که ما ته شمارل شروع کړو نو او عجیبه دا ده چې دغې کې ډېرې نښې په ما او تا کې دي. لکه د الله د دین نه لرې کېدو نښه د زړه سختي ده. راشه وګوره څومره خلکو زړونه سخت شوي. د الله د دین نه لرې کېدو نښه جوماتونه خالي پراته دي. د الله د دین نه لرې کېدو نښه نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پیژنو، نه د هغه په طریقه باندې عبادت کول، نه د هغه په طریقه ناسته پاسته کول. د الله دین نه لرې کېده، د الله د دین نه لرې کېده. راشه د قرآن سره زموږ حال وګوره. دا ټولې نښې دي. خبره دا کومه دا فایدهمنه ده. علاج د دې نښو نه دی په کار. علاج د هغه بنیادي مرض په کار دی چې دا نښې د هغه مرض په هغه مرض دلالت کوي چې او دې سړي کې دا مرض او دا بیماري ده. ځکه که موږ په نښو پسې ونښلو چې یاره زه د دې نښې علاج کوم، زه د دې کوم، زه د دې کوم، خبره به ډېره اوږده شي. خو هغه رئیسي موضوع له تله په کار دي چې غټه وجه څه ده. هغه رئیسي موضوع هغه ده چې د الله د دین نه لرې کېده. د الله د دین نه لرې کېده علاج د الله دین ته واپسي ده. او الله رب العزت هغه کریم او رحیم ذات دی چې د هغه د درد دروازې هر وخت او هر چا ته کولاو دي. که چېرته الله رب العزت دا دروازه داسې ویلی وی چې نه دې کې صرف پلانې قبلیږي او صرف پلانې څومره به ګرانه شوې وي، خو الله رب العزت دا خبره موږ ته اسانه کړې ده او دعوت یې ورکړی دی. والله يدعو إلى دار السلام. الله دعوت ورکوي دار السلام طرف ته. ټول یې رابللي دي. دار السلام جنت ته، امن او سلامتیا والا ځای. الله رب العزت ټول له دعوت ورکړی دی، بوډا له، ځوان له، ښځې له، نارینه له، کافر ته، مسلمان ته، ټولو ته د الله طرف نه دعوت دی د دار السلام طرف ته، د جنت طرف ته. د هغه د در دروازې کولاوي دي. مسله په موته کې ده چې موته د هغه درله نه ځو. موته ځان لرې کړی دی. موته په دنیا کې دومره ننوتي یو چې هغه خالق رانه هېر شوی دی، چا چې پیدا کړي وو، چا چې دا دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده. عجیبه دا ده. زه اکثر ملګرو ته وایم هلته مجلس کې، زه ورته وایم زه وایم دا الله رب العزت موږ پیدا کړي وو بندګۍ دپاره. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا خو واضح ده. موږ ته یې د بندګۍ دپاره پیدا کړي وو، بیا یې دا دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده چې موږ ته فایدې ووایو. او موږ څه چل وکړو، هغه څه دپاره چې پیدا کړي وو هغه موږ پرېښودو، هغه څه چې زموږ دپاره پیدا کړي دي په هغې پورې ونښتو. دا دنیا الله موږ له پیدا کړې ده، دا رزق الله موږ له راکوي، دا تختې نه ګورئ، دا موږ ټولو ته میلاویږي. او حدیث کې راځي د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې دې نفس د خپل رزق ختم کړی نه. دا سوچ د حد نه زیات کول نقصان دی. سوچ به کوو، اسباب به لټو، په حدودو کې دننه. دومره موږ ورننوتي یو په دې دنیا کې چې زموږ نه زموږ هغه رب هېر شوی دی، د هغه دین زموږ نه هېر شوی دی، قرآن هغه زموږ نه پاتې دی. او دا یو وجه ده. زه صرف یو دوه درې اسباب بیانوم. ګورئ ځکه دا دومره ګټه موضوع ده چې دې باندې بعضو علماو لیکل کړي دي. په دې موضوع یې لیکل کړي دي چې د الله د دین نه لرې کېدو وجه څه ده. نو دلته زه څه هغه ټول نشم بیانولی، دا خو بیا اوږده خبره ده. زه به درته صرف یو دوه درې بیان کړم او دلته بحرین کې چې کوم مشایخ دي هغه به تاسو ته بیا چېرته په بله موقع باندې سلسله وار دا ټول اسباب بیان کړي. یو لوی سبب زمونږ د الله د دین نه د لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د قرآن کریم داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې په کار دی، او قرآن له موږ وخت نه دی ورکړی، موږ بې ځان نه دی پوه کړی. قرآن هغه کتاب دی چې موږ چې د دین یادو که نه اسلام، چېرې زه مسلمان یم او اسلام داسې او اسلام دغه، دا اسلام راغلی موږ ته په دغه وحي سره دی او هغې ته قرآن وایي
او دغه شان هغې ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس چې ته د قرآن نه اعراض وکړې او د قرآن نه مخ واړه وغیره وخت نه ورکې، ته د دین نه لرې لرې، ځکه چې دین خو د قرآن کې دی که نه، دین خو په احادیثو کې دی. ته قرآن نه مخ اړولی دی، د احادیثو نه دې مخ اړول مطلب یوازې دا نه چې زه یې نه منم، نه داسې خو موږ ټول منو، مسلمانان یو. دا وخت پورې یو سړی مسلمان کېدی نه شي چې په وحي ایمان نه راوړي. اعراض یو قسم دا دی چې سړی مخ واړی، معنی دا چې عمل پې نه کوي، تلاوت یې نه کوي، اوري نه. ځکه علماو د قرآن نه د هجرت کولو اقسام ذکر کړي دي. قرآن کریم کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة الفرقان کې، وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او دا رسول د الله به د قیامت پورې شکایت کوي د الله په در کې چې یا الله دې قوم زما د قرآن نه هجرت کړی. نو د قرآن نه هجرت کول د دې علما کرام ډېر اقسام بیانوي. لکه یو قسم هغوی دا بیانوي، او امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې تفصیلي خبره په خپلو کتابونو کې کړې ده، هجر تلاوته، د دې قرآن کریم تلاوت پرېښودی. د هغې ځای زموږ نه هغه د موبایلو نن سبا اخیستی دی او د نیټ اخیستی دی، سهار ماښام په دې کې ګوتې وه، سهار ماښام په دې ګوتې وه. ته دنه تپوس وکړې ته د ورځې څومره تلاوت کوې، ته څو مخه د ورځې لولې. یعنی زه یم چې داسې جوابونه به ما ورته واورو که نه چې حیران به شي چې یو مسلمان د خپل رب د کتاب سره دومره کمزوري رابطه ده چې په ده باندې هفته تېره شي، په ده میاشت تېره شي، د قرآن له لاس نه وړي، نو د الله له دینه لرې کېده څه ته وایي.